صاحبانو نن زمونږه د پیسیو وایس چې کوم ټینس دی هغه دی پاست انډیفینټ ټینس. ګوره پاست انډیفینټ ټینس د پیسیو وایس د شروع کېدو نه مخکې اول په خپل ذهن کې یو څو خبرې راولئ، ماینډ ته یو څو خبرې راولئ. اول دی چې په پاست انډیفینټ ټینس کې د ورب سیکنډ فارم چې دی هغه استعمالیږي، او په نیگیټیو سنټنسز کې ډیډ ناٹ لګي، او په انټراګیټیو سنټنس کې مونږه ډیډ د سنټنس په سٹارټ کې لګو. دا خبرې خپل ذهن کې اول راولئ، کېدی په خپل ذهن کې. بیا د هغې نه بعد د پیسیو وایس چې مونږه کوم رولز ویلي دي هغه په خپل ذهن کې کېدی یا خپل ذهن ته راولئ، یاد یې کې. اول د دې چې سبجیکټ به د آبجیکټ ځای ته ځي او آبجیکټ به د سبجیکټ ځای ته، یعنی سبجیکټ او آبجیکټ به د یو بل سره ځایونه بدل کړي. یو رول دا دی. او دویم رول چې دی هغه دا دی چې د ورب به په پیسیو وایس کې تھرډ فارم استعمالیږي. دریمه خبره دا ده چې سبجیکټیو کیس به آبجیکټیو کیس ته چینج شي او ورسره به بای ولګي. او څلورم رول چې دی نو هغه د هیلپینګ ورب خبره ده. نو د پاست انډیفینټ ټینس چې مونږه کله پیسیو وایس جوړو نو د هغې دپاره مونږه دوه هیلپینګ وربز استعمالو، واز او ور. یعنی د پاست انډیفینټ ټینس چې کله مونږه پیسیو وایس جوړو نو په پیسیو وایس کې به مونږه واز او ور هیلپینګ ورب استعمالو. پوه شوې په دې باندې؟ ښه، یوه خبره، کم سټوډنټس چې هغه مونږه په یوټیوب باندې ګوري نو ګورئ ګلابه، تاسو به اول رولز آف پیسیو وایس هغه لیکچر چې دی هغه به لازمي وګورئ، او د هغې نه بعد چې دی بیا کو نور تاسو پیسیو وایس څومره هم لیکچرز دی هغه ګورئ نو تاسو به پرې پوهیږئ. ټیک شو؟ اوس صاحبانو مونږ راځو خپل مین لیکچر له. تاسو دې خوا وګورئ، ما اولنی سنټنس چې کوم دی هغه ما لیکلی دی چې هی ډرینک واټر. اول تاسو وګورئ دې خوا، ډرینک د ورب سیکنډ فارم استعمال شوی دی. نو د کوم یو ټینس سنټنس دی؟ د پاست انډیفینټ ټینس سنټنس دی. چې د پاست انډیفینټ ټینس دا سنټنس دی نو په پاست انډیفینټ ټینس کې چې کله مونږه پیسیو وایس په باره کې خبره کوو نو د پیسیو وایس دپاره بیا مونږه واز او ور چې دی هغه مونږه هیلپینګ ورب استعمالو. نو رولز پې اوس اپلای کې. اول داسې وکړئ چې دا آبجیکټ د سبجیکټ ځای له او سبجیکټ د آبجیکټ ځای له. نو مونږه واټر چې دی هغه څه وکړو، هغه آبجیکټ دی نو دا خو د سبجیکټ ځای ته راوست واټر. اوس واټر چې دی نو دا سینګولر ناون دی، او د سینګولر ناون سره کوم یو هیلپینګ ورب استعمالیږي؟ لکه واز هیلپینګ ورب استعمالیږي. تاسو لږ ونته کې دا هم خپل ذهن له راولئ چې واز او ور د څه سره استعمالیږي. نو کله چې د سبجیکټ په ځای باندې هی شي اټ او سینګولر ناون راشي نو د هغې سره مونږه واز استعمالو، او چې کله وی یو دی او پلورل ناون راشي نو د هغې سره مونږه ور استعمالو. نو اوس دې ته غوږ کېدی چې کله ما ووی چې هی ډرینک واټر او دا زه پیسیو وایس ته چینج کوم نو واټر چې دی هغه ما د سبجیکټ ځای ته راوستو، او چې د سبجیکټ ځای ته مې راوست نو واټر چې دی دا سینګولر ناون دی او د سینګولر ناون سره بیا هیلپینګ ورب واز استعمالیږي. نو واټر واز او د ورب مونږه استعمال کو تھرډ فارم ډرنک، او دلته کې دا دی هی نو دا به چینج شي هم ته او ورسره به ولګي بای. نو واټر از ډرنک بای هم. ښه، دغه شانتې زه یم چې شي ایټ مینګوز. نو مینګوز چې دی دا د آبجیکټ په ځای باندې دی او شي چې دی دا د سبجیکټ په ځای باندې دی. نو مونږ به مینګوز د سبجیکټ ځای ته راولو. نو دا شو مینګوز، او مینګوز سینګولر ناون دی کو پلورل ناون دی. نو د پلورل ناون سره به مونږ بیا هیلپینګ ورب ور استعمالو. نو مینګوز ور او د ایټ په ولګو تھرډ فارم نو ایټن، او دلته کې شي دی نو دا به شي هر او ورسره به ولګي بای. ها، بل سنټنس ته غوږ کېدی، دی پلیډ کرکټ. تاسو وګورئ سبجیکټ په ځای باندې دی دی او د آبجیکټ په ځای باندې څه دی؟ کرکټ. نو کرکټ به راشي د سبجیکټ ځای له. نو چې کله کرکټ مونږ د سبجیکټ ځای ته راوستو نو کرکټ سینګولر ناون دی او کو پلورل؟ سینګولر ناون دی. نو د سینګولر ناون سره مونږ بیا څه به لګو؟ واز. نو کرکټ واز او د پلی به ولګو تھرډ فارم پلیډ، او دلته کې د سبجیکټ په ځای باندې د آبجیکټ ځای ته چې راځي دی نه به جوړ شي دم او ورسره به ولګي بای. نو کرکټ واز پلیډ بای دم. دغه شانتې they took the class was taken by them.
they used a mobile phone. Mobile phone was used by them. The Shanti, she ate apples. Now apples were eaten by her. Sapagi grandi sahibano. Gore. بیا د ته خبر اسانومه یو پیری د بیا کومه چې کله مونږه د پاست اینڈ ډیفینټ ټینس اکټیو وایس یعنی ټینسونو خبره کوو نو په ټینسونو کې د دې د ورب سیکنډ فارم استعمالیږي او چې کله مونږه د پاست اینڈ ډیفینټ ټینس د پیسیو وایس خبره کوو نو د ورب په تھرډ فارم استعمالیږي او ورسره به هیلپینګ ورب واز او ور استعمالیږي. اوس په پوه شوې؟ اوکې اوس راشه نیگیټیو سنټنسز لا. Negative sentences اول د past indefinite tense په negative sentences ځان پوهه کې چې کله مونږه د past indefinite tense د negative sentences په باره کې خبره کوو نو په هغه کې did not استعمالیږي. څه استعمالیږي لکه did not یا didn't استعمالیږي او د didn't سره بیا د verb first form استعمالیږي. خو چې کله مونږه د past indefinite tense د passive voice په باره کې خبره کوو نو په پیسیو وایس کې به واز ناٹ او ور ناٹ استعمالیږي او ور سره به د ورب تھرډ فارم استعمالیږي. څه به لکه واز ناٹ یا ور ناٹ په استعمالیږي او د ورب ور سره بیا تھرډ فارم چې دی هغه ور سره استعمالیږي. نور پکې سګران نشته بس اخ رولز دي صرف او صرف ډیډ ناٹ جو بس چې نیگیټیو سنټنسز د پیسیو شي جو واز ناٹ او ور ناٹ. زوایم چې هی ډیډ ناٹ ډرینک واټر. اول خو ماته دا پته ولګېده چې د پاست انډیفینټ ټینس نیگیټیو سنټنس دی. نو زه به څه وکړم هیلپینګ ورب ته به سوچ وکړم چې په پاست انډیفینټ ټینس چې کله د پیسیو وایس خبره ده نو واز او ور راځي نو د هغې سره به ناټ ولګوم. نو واز ناټ او ور ناټ په بیا په پیسیو وایس کې لګوم. اول خو داسې وکړئ چې دا سبجیکټ او دا آبجیکټ دا به د یو بل سره ځایونه بدل کړي. نو آبجیکټ چې دی هغه به راشي د سبجیکټ ځای له. نو څه شو واټر د سبجیکټ ځای له راغی او واټر چې دا زموږ سره سینګولر ناون دی نو د سینګولر ناون سره به مونږ هیلپینګ ورب ولګو واز او دلته کې نیگیټیو سنټنس دی نو د واز سره مونږ ولګو ناټ نو واټر واز ناټ او د ورب کوم یو فارم ولګي تھرډ فارم نو واټر واز ناټ ډرنک او دلته کې دا هی دی نو د ابجیکټ ځای ته چې راځي نو هم پکې جوړ شي او ور سره به ولګي بای نو واټر واز ناٹ ډرنک بای هم. دا شانتي بل سنټنس ته واقع دی She did not eat mangoes. اول خو ماته پته ولګېده چې did not پکې راغلی دی نو د past indefinite tense دی خو negative sentence دی. نو زه به اوس څه وکړم اول به د subject او د object د دې ځایونه به د یو بل سره بدل کړم. نو دا object به راشي د subject ځای له mangoes. مینګوز چې دی دا پلورل ناون دی نو پلورل ناون چې دی د هغې سره به بیا مونږ ولګو ور او چونکې دلته کې نیگیټیو سنټنس دی نو مونږ به ورسره لګو په پیسیو کې هم ناټ نو مینګوز ور ناټ او د ورب به ولګي تھرډ فارم نو د ایټ تھرډ فارم څه شی دی ایټن نو مینګوز ور ناټ ایټن او دلته کې دا دی شي نو دا چې د آبجیکټ ځای ته لاړ شي نو څه به شي هر او د دې سره به ولګي بای. Now mangoes were not eaten by her. اس پکې هم ګران نشته. بل سنټنس واقع دی They did not play cricket. Now cricket was not played by them. څه پکې ګران دي خیرونو. اوس راشه interrogative sentences لا. interrogative sentences اول د past indefinite tense په باره کې خبره کوو. ټیک شو tense. نو ګورئ تاسو ته په خپله باندې پته ده چې دا ډیډ هیلپینګ ورب په سټارټ کې لګي او په لاست کې لګي ساین آف انټاروګیشن. نو چې کله مونږ پیسیو وایس په باره کې خبره کوو نو د پیسیو وایس هیلپینګ ورب په سټارټ کې ولګي او په لاست کې به ولګي ساین آف انټاروګیشن. د پیسیو وایس هیلپینګ ورب څه دی واز او ور دی کنه نو واز او ور چې دی هغه په پیسیو وایس کې په سټارټ کې لګي په لاست کې به ساین آف انټاروګیشن. باقي اخ رولز به په دې باندې هم اپلای کیږي. نو ګورئ یو سنټنس ما لیکلی دی چې did he drink water. اول خبره خو دا چې did پکې راغلی دی نو ما ته پته ولګېده چې د past indefinite tense sentence دی. بیا چونکې did په سټارټ کې لګېدلی دی او په لاس کې ساین آف انټاروګیشن نو ما ته دا پته ولګېده چې انټراګیټیو سنټنس دی یعنی کوېسچن سنټنس دی. چې زه کله پیسیو ته اړوم نو هم دغه طریقه ده خو صرف او صرف خبر ده چې واز او ور به په سټارټ کې ولګي. اول به د سبجیکټ او د آبجیکټ ځایونه د یو بل سره بدل کې نو دا آبجیکټ چې دی د براشي د دې سبجیکټ ځای له واټر او واټر چې دی د سینګولر ناون دی نو دې سره لګي هیلپینګ ورب واز
او was به تاسو څو لګوئ د دې واره نه به مخکې دې سیټ ته به یې ولګوئ. نو was water او دلته کې څه دي د ورب تھرډ فارم به ولګوئ د ډرینک تھرډ فارم شو ډرنک او دا دلته کې دی هی د سبجیکټ په ځای نو چې دلته کې راځي by him. نو was water drunk by him او په لاس کې ولګوئ sign of interrogation. ختم. اوس راشئ did she eat mangoes. نو اول خو دې خوا وګورئ چې question sentence دی interrogative sentence دی او بله خبر ده چې د past indefinite tense sentence دی. نو ګوره اول به د subject او د object ځایونه بدل کې. نو څو mangoes به راشي د subject ځای له او mangoes زموږ سره plural noun دی نو د plural noun سره helping verb لګي were او interrogative sentence دی نو په start کې دې طرف ته نه ولګوئ. نو were mangoes او د verb third form eaten او دلته کې she نو دا به change شي her ته او ورسره به ولګي by. نو څه به شي were mangoes eaten by her. نور دا رولز مې ستړي کړي لکه بار بار چې دا خبره کومه. دغه شانتې did they play cricket نو څه به شي was cricket played by them. دغه شانتې did he take the class نو څه was the class taken by him. Did she use mobile phone was mobile phone used by her. Did you beat me نو څه به شي لکه was I beaten by you. Did she slap you were you slapped by her. په دې کې څه ګران دي سنټنسز باندې پریکټس وکړئ. کو څه مشکلات راتلو کوېسچن وکړئ